أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر. محترمو عزت مندو مشرانو کشرانو د قدر ورد پختنو الله رب العالمین د انسان د پارا انسان تا یو څو بونس ورکړي دي پیکیجز ورکړي دي باید چې دغه انسان په خپل زندګۍ کې د دغه وخت نه فایده واخلي دغه بونس واخلي پیکیجز واخلي او خپل اعمال په دې ورځو کې دوچند کی. دا د الله رب العالمین احسان دی موږ او تاسو سره. ولې ځکه که په یو اداره کې یو ځای کې یو سړی کار کوي د هغې اصول معلوم وي د هر انسان خپل ترتیب خپل کار معلوم وي همدغه شان الله رب العالمین د دې دنیا دپاره په دې دنیا کې زما او ستا دپاره څه کردار رولز راکړي باید چې دا ما او تا خپله زندګۍ کې عملي کړو. لکه څنګه چې په یو سوسایټۍ کې یو سکول کې کالج کې هسپتال کې مدرسه کې کور کې کلی کې د هر سړي خپل کردار رتبه مقام کردار دا معلوم وي همدغه شان په دې زندګۍ کې هم د هر انسان کاغا نر دے که زنانه دا که خزه دا که الک دے که جنه دا کاغا زوان دے او که بوڑا دے که زوانه دا او که بوڑای دا د هر انسان خپل کردار معلوم دے دا با ادا کئی که چرته دغه کردار ما او تا ادا نکو زما او ستانه با الله تپوس کئی او د معشری چې کم حسن دے کم خستواله دے کم امن دے کم اصلاح دا دا به خرابیږي او زما او ستا بچی ما او تا به د هغې شکار کیږي. مثال په طور باندې دلته د دې مثال به ورکړو چې دلته د هر سړي خپل کار معلوم دی د منیجر خپل کار دی د چیرمین خپل کار دی د سنټر انچارج خپل کار دی هر سړي خپل کار معلوم. اوس که چېرته منیجر خپل کار نه کوي د سنټر انچارج خپل کار نه کوي چیرمین خپل کار نه کوي د دې اسپتال د دې ځي نظام به درهم برهم شي. هر سړی به په خپله مخه ځي نه به کردار معلوم وي نه به گفتار معلوم وي. زما او ستا دلته اوسېدل به ټینشن کې وي ما او تا به تکلیف کې وایو به چې دا څه حساب دی نه مو سکون حاصل که او نه راته راحت ملاو شو. همدغه شان دنیا دا د دنیا نظام چلونکې الله هغه الله ما او تا ته په دې معاشره کې یو کردار راکړی د ادم بچیا. الله وایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. کردار ستا دا دی که ته مشر شوي پلار شوي د بچي تربیت پکې د هغوی د رزق غم پکې د ښځې تربیت پکې د خپلو خویندو تربیت پکې که د کلي معاشرې مشر شوې د کلي خیال به ساتې د هغې د ورورۍ کوشش پکې چې دا خلک د یو بل سره یو شي کردار به دا ادا کې. همدغه رنګې که ته د کور کفیل شو کفالت تا ته درلې د خپل کور لحاظ به ساتې د خپل رور د پلار خور مور
تر وغیرہ د دې لحاظ بساتي ور سره ود الله بندگی کې چرته د الله بندگی دی و نکړه الله وې بندګۍ لمې پیدا کړې که بندگی دی نکول استا مقصد بے ضایع دی الله وې وما تاسو ما نوې پیدا کړی بے ضایع بیکارا ایا تاسو دا ګمان کوئ چې الله بیکاره پیدا کړی وي نه نه بلکې الله مون مشن تر لګلی هغه مشن څه شی دی د الله بندگی د الله دین ته خلق رابلل د بيدینۍ نه خلق منع کول دا زمون کردار دی په دنیا کې دا زمون مشن دی مون په دغه مشن کې الله رب العالمین هر یو انسان ته خپل یو رول ورکړی دا به ادا کوي بغیر د دین نه کیږي که یو سړی وایي خپل زندگی دا خراب کی په نشو تماشو عیش او عشرت کی شرابونه کبابونه سیګریټي نشي پدې کې خراب کی والله واوري دا خبره الله په تپوس کوي الله وې درشتمه سپاره کی سورۃ الزلزال کی فمن يعمل مثقال خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره اے دا ادم بچیا پختونه دا سوچ مکوا چې زه به ګناه کوم مانه به الله نه خبرېږي نه 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 سوچ دی غلط دی الله وایي ومن يعمل مثقال خيرا يرى الله وي کنیک عمل دیو کو الله وي د ذره برابر الله به درته وخی ومن يعمل مثقال شر يرى او کده بدای کار دیو کو نشه دیو کړه کنزل دیو کړه د بل مسلمان بی عزت دیو کړه حرام دیو کړه بل مسلمان د حق نه رالری کو پردې حق دیو کړه الله وي د قیامت په ورځ باندې با زه تاسو ته وښیم داسې نه ده نن که مونږ دا سوچ کوو زمونږ ذهن دا وایي چېره زه خو دلته ناست یم مانه به الله څه خبرېږي ای د ادم بچیا داسې نه ده بلکې سوچ وکړه نن ته ځان سره نن تا ته په هر ګوټ کې کیمره لګېدلې ده دغه ستا مونیټرینګ کوي تا ته ګوري چې پلانکې څه کوي دا څه کوي مونځ یې وکړو ویې نه که همدغه رنګې خوب یې وکړه که ویې نه که اوده دی که نه دی ورانی کوي که نه کوي الله رب العالمین 24 ګنټې تا ته لګولې دي یو دې په دې اوږه باندې ناسته ده بل دې په دې اوږه باندې ناسته ده دا ستا نیک اعمال هم لیکي ستا بد اعمال هم لیکي الله به د قیامت په ورځ باندې تا ته وښی بیا به شرمنده یې سترګې به دې ښکته یې نو د ادم بچیه سوچ ولې نه کې نن د سوچ مقام دی د سوچ مرتبه ده عمل وکړه چې سبا الله ته سترې سترګې او اوچت سترګې الله ته ودرېږي الله اکبر مونږ ته الله چانسز را کړي دي بونس پوینټس را کوي پیکیجز را کوي فری منټس څه وایي چې زما بندګان په دې کې څه وکړي نیک اعمال وکړي څه وکړي نیک اعمال وکړي ولې الله خدا سے هم شو کوله چې مونږه د شل کلنۍ په عمر کې اغسته وي 10 کلنۍ کې اغسته وي زمونږ د الله سره زور خو برابر خو نه دی کنه مونږ خو زورور نه کنه زورور الله دی الله الله ډېر لوی دی زمونږ د هغې سره زور نه برابرېږي چې مونږ د هغې سره جګړه وکړو شور شرغب وکړو نه نه بلکې الله په ما او تا باندې احسان کړی دی ای ګلانو که تاسو خپله زندګي برابره نه کړه خپل ځان مو برابر نه کو د یوې لمحې د یو سیکنډ د یو منټ د
نعمت الله با تاسو نه تپوس کوي بیا به در سره جواب نه الله به وایي جهنم ته ور وغورځوئ پړ بخي بیا به مونږ الله ته څه وایو هېڅ هم نه شو ولې مونږ ځان سره سوچ نه کوو دا رمضان چې مونږ ته الله راکړو څو ورځې تېرې شوې شل ورځې څومره شل ورځې لاړې حدیث کې راځي هر شپه الله د جهنم نه خلق خلاصي ولله عتقاء من النار اے بنده کله ته الله ته وجړل چې الله ما په دغه خلقو کې راول اے ګلانو کله الله ته تاسو وجړل چې الله موږ د جهنم د اور نه خلاص کړ اے ځوانانو کله تاسو جړلی الله ته چې الله مونږ ګناهګار ستانا فرمانی مو کړې الله مونږ ستانه بغاوت کړې ستا د نبی خبره مو نه ده منلې ستا خبره مو نه ده منلې الله مونږ معاف کړي اے د الله بندگانو دا ستاسو سوچ شته که نشته نه مو دي جړلي والله زما دې په رب باندې قسم وي چې زموږ رب ډېر غیرتي دی هغه ډېر غیرتي ذات دی اے ځوانانو ما ته ګورئ ما ته متوجه شئ که چېرته مو د دې سترګې نه اوښکه راوغورځوله الله د یرې نه تاسو څه وایئ چې الله به تاسو معاف نه کړي والله که د سترګې نه مو د الله اوخ کرا وغورځوله حدیث کې راځي هغه سړی چې ځان نه ناسته د الله د یرې نه وجړل سترګو نه اوښکې راوغورځېدلې الله به د قیامت په ورځ د حشر په میدان کې تکالیفونه بچ کړي الله به د عرش د سوري لاندې ودروي الله اکبر زما ستا ځوان بېغمه اوده دی سهار خوب ماسپښین خوب د شپې خوب تلاوت نشته منځونه نشته د الله د یرې جړا نشته الله سره مناجات نشته مونږ ته ځان پوره ښکاري کافي ښکاري نه نه داسې نه ده مونږ کمزوري یو عاجزه یو الله ته محتاجه یو ته وجاړو د الله تابعداري وکړو د الله بندګي وکړو که چا په دې زندګۍ کې په دې میاشت کې بندګي کړي الله به اوچتې مرتبې ورکړي جنت ته به بوځي او که چا د الله بندګي نه یې کړي الله د هغې نه موقع واخیسته پچا باندې راغله یا نه راغله هغه سړی کامیاب شو چې الله باندې ځان وبخو او هغه سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیرو لاندې راله چې رمضان په دې باندې تیر شو او الله باندې ځان وبخو باید چې کومې ورځې پاتې دي په الله باندې ځان وبخو کم آیات چې ما ولوست الله سوی په دې کې انا انزلناه فی لیلة القدر الله وی دا قرآن ما په هغه شپه باندې را نازل کړی چې هغه د قدر والا ده عزت والا لیلة القدر خیر من الف شهر الله وی یو شپه ده د زرو میاشتو د بندګۍ نه د عبادت نه د قبول عبادت نه الله وی بهتره ده نو که چا په دې ورځ دې شپه باندې الله ته ودرېده د الله بندګي وکړه الله به د زرو میاشتو 83 سال څه د پاسه دومره بندګۍ اجر به ورکړي او که چا په خوب باندې تېره کړه چانس مس کو خفه وي الله ته هیڅ نقصان نه رسیږي بلکې بنده د ځان نقصان وکړو د ځان پوهېږئ په خبر په دې لسو ورځو کې الله رب العالمین په دې لسو شپو کې یوه شپه رالیږلې چې هغې ته څه وایي
لیلۃ القدر د قدر والا شپه عزت والا شپه هغې کې بندگی پکار ده ټوله شپه مونږ ویښ ناست یو ولې د الله بندگی نه کوو ټوله شپه مونږ یو بل سره خبرې کوو ولې دا خبرې نه ودرو یو لس شپې د الله ته متوجه کېږي ولې نه محترم د دې شپې کوشش پکار دی کوشش وکړئ د ماښام نه واخله تر سهاره پورې تقریبا 12 घंटे 10-11 घंटे راځي کم از کم 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे خو الله ته ورکو که کوشش به کوو که نه د دې شپو د 21مې نه واخله یوه شپه رانه تلې ده که بېګا چا بندګي کړي او لیلة القدر خو دغه سړي ته الله اجر ورکړی او که چا نه یې کړي په هغه باندې هم تېره شوه او که چا کړي په هغه باندې هم تېره شوه 9 ورځې مونږ سره پاتې شو 9 شپې په دې 9 شپو کې تاسو خپل روټین جوړ کړئ د تراویح نه پس خامخا घंटा نیمه घंटा 2 घंटे الله ته ورکئ الله بندګي وکئ الله به تاسو ته د زرو شپو عبادت عمره اجر درکړي که په دې شپه کې تا څه شی لمونځ دې وکړو تلاوت دې وکړو چا ته دې ښه خبره وکړه صدقه دې وکړه الله به تا ته دغه ولیکي چې دې بنده 83 سال دغه مونځ یې کړی روژې نیولې ښه خبره یې کړې صدقې یې ورکړې او که دې ونه کړه دغه چانس مونږ میس کو نقصان یې چاته دی نقصان یې ما او تا ته دی چاته دی ما او تا ته دی الله رب العالمین دې مونږ ته توفیق راکړي چې په دې ورځو کې الله د ځان نه راضي کو او الله رب العالمین زمونږ نه خوشحاله